فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فإن لم تفعلوا پس کچیر و نکیتو صدغ کور ولن تفعلوا او چیر یہ نشک ولائی فاتقوا النار التي فاتقوا نزون بچکای النار دیورنا التي دهغیورنا وقودها الناس چه خشاک دهغی خلق دی چه لگوی نای دهغی خلق دی دست یور دی چه لگوی نای خلق دی والحجارتون او گٹ تیجی دی اوعدت تیور کلل شوی دی دغیور للکافرین دی کافرون دی پورا وبشر الذین او زیر ویرکان هغه کسونه تا آمنو چې ایمان یې وروړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک کشل عملونه یې کړي دي ان لهم چې بشک دی لرا جنات بوغینه دي د نیک خلق دی پورا جنت ته بوغینه وي تجری چې بایږي من تحتها الانهار لوند دیوان دهغینا نهرینا کلما هر وقت رزقو ویر بکلیش دیتا منها دهغ جنتنا من ثمرت سمیوا رزقان ده خواروک ده پورا قالو دوی بویایی دغ جنتیون بویایی هذا الذي ده شای دی ده چیز دی رزقنا چرو کرشوی و میشتا من قبل مخک دینا و آتو او رو بوڑیشی دیتا به دغ رزق متشابهان یوشان یعنی په دنیو کې انار دی هغه انار دی جنت شکل وی و پیژنې چې دا انار دی خو هغه خوشلې دی جنت ولا خوشلې انار دی ولهم او د دې د پورا پیها پدغه بوغینک شه ازواجن بیبیونی ویدی مطهراتون پوکې بووي پوکې وی سترا بیبیونی وی ګړنګنه ونه وی وهم او د دې د پورا و فیها پهغه جنت کشه خالدون همیشه وی
ان الله بشک الله تعالی لا یستحیی شرم حیا نکوي ان یضربا چې بیان کې مثلا یو مثال ما بعودتن پماش سرا پمیاس سرا یو مثال بیان کی پا دیکھ اللہ رب العزت شرم نکن فما فوقها یزیوته غیناوی فاما الذین نوحغ خلق آمنو چه ایمون یرو وڑای دائی فیعلمون ندائی پیجی انحو الحق چې دغه مثال حق دی دغه مثال چې الله تعالی بیان کړی په قرآن کې د حق مثال دی من ربهم د طرف د رب د دینا و اما الذین او کم خلق کفرو چې کافرون دي فیقولون نو ویی ماذا اراد الله ماذا چت اراده کړی دو ماذا اراد الله چت اراده کړی دو الله تعالی بهذا مثلا پدې مثال سره دا مثال یې ویل بیان کړی الله شرم نه کوي الله په مثال بیانوي کوړی کوي کا غټوي یو دلو گمراه کوي به پدې مثال سره کثیران ډېر خلق څوک چې مثال پسې خندو کوي د خلق گمراه کیږي ويهدي او لار وشي لار شودنه کوي لیار وشي هدایت کوي به پدې مثال سره کثیره ډېر خلق ته څوک چې مثال په قرآن کې چې بیان شوی دی دغه معنی چې د صحیح مثال دی د ډېر ته هدایت کیږي په دې باندې وما یضل او نه گمراه کوي به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقون خلق فاسق خلق و گمراه کیږي الذین دا فاسقون هغه خلق دي ينقضون چې متوي عهد الله وعد الله تعالی د الله تعالی وعده متوي من بعد ميثاقه ورست د محکم والد ودینا ويقطعون او پرکوي ما هغه څه پرکوي امر الله چې حکم کړای الله تعالی به په هغه سره ايو صلا چې په پیوست والد هغه سره په یو ځوول د هغه سره یعنی څنګه چې الله تعالی باندې ایمون وروړل صلح رحمی دو د مور د پلور خدمت د هم صلح رحمی دو ويفسدون او فساد کوي دغه منافقین دغه کفار فی الارض پمځکه اولئک دغه کسان دغه منافقین دغه کفار هم الخاسرون خاص دی توانیون دی کیف څرنګه تکفرون تاسو کفر کوئ څنګه تاسو کفر کوئ څنګه تاسو کافر کېږئ بالله په الله تعالی باندې وکنتم حال دا چې تاسو امواتن مړوئ اول میږي څوک نه وي په دنیا نه وي میږ دنیا تعالی پاک وروستلی میږ مړوي میږ ته پاته نه و میږ الله پاک دنیا تر وست فاحیاکم نو ژوندې کړی تاسو ثم یمیتکم بیا مړ کوي تاسو بیا په میشتو سه مرګ رودريمي بیا و تاسو مړ کوي ثم یحییکم بیا بوجوندې کوي تاسو چې مړ شي په قبر کې کښې شو درشي بیا بو الله رب العزت ژوندې کوي بیا بو ژوندې کوي تاسو ټول انسانانو بیا ژوندې کوي ثم الیه ترجعون
بیا و هغه تلا ته ورګرځولی شئ